السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه وروره څنګه؟ خیر ده؟ الحمدلله بالکل خیریت ده. زه خو ښه یم الحمدلله. ته څنګه؟ الحمدلله شکر ده چې تاسو ښه وئ. ښه برابر یې؟ الحمدلله ټیک. خوشحاله یې؟ الحمدلله دا ځای کې ګرځم دی خوشحاله. ستاسو نوم؟ محمد کریم. محمد کریم وروره کوم ځای ته؟ زه خو د افغانستان خوست صوبې یم. خوست صوبې. څومره وخت یې وشو دغه ځای کې اماراتو کې؟ یاره اماراتو کې مې 10 کاله کېږي نو تقریبا 10 کاله دې وشو. ښه 10 کالو کې دې داسې څه وکړو؟ 10 کالو کې بس ورشه د کاروبار د کوي نو مخکې مې ټیکسي چلول اوس بس ډرایور. یعنې خوشحاله یې دغه؟ الحمدلله شکر ده. خوشحاله یې؟ والله ښه د کاروبار صحیح ده نو وطن کې حالات خراب دي دلته بیا خیر ده ښه یو. بس خوشحاله وې. دغه پروګرام دی خیبر چینل خو به تاسو کتلی؟ بالکل موږ ټول اورېدلي دي ډېر پروګرامونه دي پروګرامونه کې د پښتو په باره کې پښتو دې سره ډېره مخکې لوړله انشاءالله نوره به مخکې ځي. انشاءالله ستاسو دعاګانې وي انشاءالله دا نورم مخکې ځي. دغه څه کوم پروګرام د په ننني پروګرام کې موږ یو موضوع اخلي. موضوع څه دغسې دی چې په ماشوموالي کې لکه هر سړی خپل ماشوموالی ډېر زیات یادوي که نه چې ماشوموالي کې ما دغه چل کو ما داسې کولو. تاسو داسې خپل ماشوموالی یادوئ؟ ولې نه خپل ماشوموالی مو یادوو خو بالکل موږ چې زه د افغانستان چې یم چې موږ خو ټولو جنګو جګړو کې وخت تېر کړی ده او موږ ته هغه بد احساسېږي اوسه دلته ښکاري خو نه خو سړی ډېر روان دی. ورانۍ به دې ډېر کو؟ نو وراني خو خامخا بس د جګړې به یو شی بل شی دغه په ماشوموالي کې په وړوکوالي کې چېرته وال خوړلي دي؟ وال مې داسې وال نه دي خوړلی خو وړوکوالي کې خامخا جګړې کېږي. دا ته ولې څه له دروغ وایې؟ دې جګړې چې کولې بیا مې وال نه خوړلو دا څوک مني؟ خامخا دومره کله یو واله کله بل واله ویلې چې ستا په ټنډه کې داغ ده. واو دا خو صحیح ده. زه خپل ورونو والی یم. خپل استادان خو به دې نه تنګول؟ نه سکول استادانو خو ډېر احترام ساتي ویلې چې هغه استاد وي ښوونکی. دا ډېره ښه خبره ده چې ډېر د سکول استادانو احترام دې چې ساتلي که نه نو تا ته زه یو ښکلې او ښایسته غوندې سندره پلی کوم. کومه سندره دې خوښه ده؟ بس مته د نغمې په اواز کې یوه خوږه سندره پلی کړه. نغمې په اواز کې کومه یوه؟ نغمې بس چې ستاسو په خوښه. زما په خوښه؟ ستاسو پروګرام کې چې کومه نن راغلي وي هغه بس. زه سړی دې په ماشوموالي کې ډېر ورانۍ کړې نو ځکه زه دا سړی ډېر تنګوم نه. زه تاسو ته په خپلې خوښې باندې ښکلې او ښایسته سندره پلی کوم. وګورئ د ښکلې او ښایسته سندره او زه بیا راځم.